یک دستگاه برق به ارزش بیش از 6 میلیون افغانی در ساحه توحیدآباد شهر غزنی که برای 600 خانواده انرژی برق فراهم می‌کند پس از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مولوی نورآقا بشیر رئیس ریاست غزنی برشنا در مراسم افتتاحی این ترانسفورمر گفت که امارات اسلامی با وجود محدودیت‌های زیاد در هر بخش پیشرفت داشته است. به گفته وی در زمان جمهوریت تعداد مشترکین برق 7 الی 10 هزار بود اما اکنون به 30 هزار افزایش یافته است. کله چې امارات دلته په وجود راله اسلامي نظام په دغه غزنی ولایت کې قایم شو، له هغه وروسته موږ دونه پرمختګ د برېښنا په پروژو کې کړی. جمهوریت په وختو کې دلته موږ په غزني کې 10,000 له 10,000 تر 10,000 مشتریان درلوده، مشترکین مو درلوده، خو د امارات په راتګ سره دې پروژو دې خدمات دونه رشد کړی دی چې د موږ مشتریان الحمدلله په غزني کې دا اوس په حال 10,000 ته رسیږي. سره له دې ذوب د اقتصاد، سره له دې مشکلاتو، سره له هغه ناخوالو چې جمهوریت او خارجانو موږ ته په میراث پرېښي وي، له دې سره موږ وتوانېدو الحمدلله چې په هر بخش کې خپل ملت ته خدمت وکړو. در همین حال باشندگان این ساحه از بهره‌مند شدن انرژی برق ابراز خوشی میکنند. ما قبلا در تاریکی‌های بسیار محض به سر می‌بردیم که حتی هزینه داشتن یک گروپ چراغی که به حساب بطری و یک سولر بوده باشه ما بسیار با مشکل داشتیم که الحمدلله امروز ما شاهد افتتاح ترانسفورمر یا جکشن برق در توحیدآباد بودیم به همکاری ریاست حوزه‌ای برشنای غزنی و به همکاری نظام امارت اسلامی این تحقق یافت. از همه مسئولین تشکر میکنیم که همچنین امکانات را فراهم ساختند و نور برق را در منطقه محروم توحیدآباد آوردند و از توجه شرکت برشنا هم تشکری میکنیم. مسئولان در این ولایت میگویند که پلان دارند برق را به تمام بخش‌های شهر غزنی برسانند.